یو چا غوښه راونه په خدای توبه دا نه څنګه غوښه لاغې اما دا کوم غوښه چې تلوک شوي دي هغه به وایم چې تا غوښې پسې ګرځي ځان سره به راوړي ځه هغه ځان سره راوړي السلام علیکم داجي ګوله وعلیکم سلام دا راته ووایه که نه وایم چې تا اختر مبارکي وکړه نو څه تلوک شوې بابا زه بهر ووتم که نه نو ما وی چا غوښه مه خراب کړه صد خورې دا غوښه شو داسې چا روان کوي نو څه درته ووایي چا نو هغه خو ما سره یو کس مې یو شو ما ته وی ځه به وایي غوا او میخه به لالیږي او بیا به سپینېږي که نه او بیا به تقسیمېږي او تاسو ته به بیا په خپله در وړم بس ټیک ده که نه بس انتظار ورته وکړو څه انتظار ورته کوه اوس به راوړي ګوره ګوله وایم زما بیخي صبر نه کېږي خیر کله کله صبر هم کوه صبر ښه چیز دی بچې دا په ځان کې پیدا کړه ګوارې او که نه هسې د هغه د اختر پر ورځ باندې خلکو د غوښې تاسې سترګي یو نو خامخا به سترګي وي ولې څه به کوي وایي راوړي به ښه اوس به راوړي غم مه کوه لږ انتظار وکړه ځانې څه ورته ګورې بچ خو په نظر خو څوک راځي نه نو نو څه کوې خو ورته به راشي ول به ورته که نه ما داجي ګوله یو سترګه به مې را پټه کړې وه که نه صدقه لري یو دوست په سترګه باندې څه کوې نو انډه به یې څوې و ما به ځانه پخ کړې وږې ما لږ صبر وکړه بچې بچو غوښه راوړي خیر دی خیر دا وخت شو شکران نه دلې وایم داجي نو تا ته ما ویم د پخوم نو تا وې صبر وکړه څوک راځي نه خلل یو څه چې غټک په ورځ باندې مال ته انډې غواړي دا د غوښو ورځ ده که دا د انډو ورځ ده نو چون غوښې نشته نو انډې به خورم نه شو نه به یو کار نه کې په خپله وپسې وځه ایا داجي ته وګوره ولې زما دا څومره پاکې جامې دي بابا زه چې ستا ومنم که نه زه به ما به چې کوم دی که نه په دې کلي کې راغونډولې غوښې او داسې به چا راغونډلې نو بس واپس به کور ته ورځم داجي وایم هغه پخوانی زما وه ښه دا اوس 2022 چې خلک خاندي نه خاندي زه یو که بچي دا واده دا بوجې واه بوجې هم ځان سره د بالښت ته لاندې ایښې وه نو دا مې دې د پادې ایښې وه که نه ما وې چې څوک غوښه راوړي په دې کې به یې اچومه دلته به کټ سطح به راته پراته وي بس لږه لږه ورته پخوم څو د خدای دی پاڅه ځه لاړم ځه شابه او شګورې د کوره نه خوځي دلته راته راسي خلک به غوښه راوړي نو یا به څوک کوزګار یا نه یا به دا چا واړه وي او یا نه خلک په خپله مرضي وبشي ته بېغم اوسه ها وروسته راشه زه بیا السلام علیکم وعلیکم السلام ګوله ما ونه پېژندې ته څوک یې زه څوک یم دغه څنګه داسې کار وکړه که نه د خدای نېکبخته ولې یې په کور ځم داسې پټر څخې دا زمونږ د پښتنو زوړ ثقافت په اوسنو زلمو چې کوم دی دی پرېښی نو تاسو د وزاره بدماشي وه که نه داسې کار د غریب سړی وه لکه غوښه راکړه غوښه نو داسې کار دا خو راوختي دي ما قصه پسې اطلاع کړې ده چې راشي که نه نو بیا خبره څلور ټول وتړي نو بیا به چاړه راولي او الله اکبر الله اکبر وکړي بیا خبره لري چې کله یې لارې کې قصاب که نه بیا به زه غټ ټیپ راوالم چې ټیپ راوالم نو په هغې باندې به هغه غوښه زه پاکه کړم د وینو نه بیا به چاړه او تبر راوالم بیا به هغه زه وړوکي پیس کړم صحیح ده نو داسې کار هغې کې ډېر وخت دی هغې کې کم از کم د یو ورځ نیمه شته خو البته چې بیخه مونږ ډومبې څنګه لارې که نه لرې تر وباسو هغه دی پروت دی نو که وړې یې دا ځان سره نو بس دا وړې شي خو غوښې بس به درې به مخپس بیا راځي د خدای نېکبخته ولې څه کې دا لرې به څه پاک کړي نو بیا به یې جوړم ښه څنګه د سوټو ډک باندې راکېڅو نو ولې ته زما د نیا مې دی که نه چې زه بیا تا لپاره کوم داسې کار یې کړو دغه وړې کړو یو څه او که دوی شو وړې که نه نو دونه زما د زړه زور نشته ښه عجبه شو وایم داسې کار وکړه لرې پاک کړه او چې پاک شي که نه نو بیا به یې ولیږي ښه صحیح ده کورم کوم دی وایم داسې کار دی یو 3 کیلومتر فاصله پکې شته زما به لکه په ما به سنډه پکې کودي که نه او زه به 3 کیلومتره تا پسې هغه لرې دروړم نو ولې څه کې خیرات پې نه ګټې په غریبانو باندې غوښه نه ویسي شو د خدای بنده دونه ګراني راغلې اوس غوښه سږ کال ورکوي به هم دام یا ساده وړه ګران دي بس هغه ایشې او بچو له به ورکوي خو داسې کار به ته په درې مورده راشي ما به تا د برش کې دغه نه کېښودي ځه عجبه څه زه بیا یې کار ولېږه بېغم اوسه بیا راولېږه ولې دا د خبرې یا راخو یک بسیط تو هسې نه چې سپی راپسې کړي د ور مخې ته نه ودرېږم بده خبره ده بله ور خو مې ودرېږو چې څوک پروځي که نه
مامو السلام علیکم وعلیکم السلام ته مبارک سیار څنګه خې جوړ را دي خو یاره وی څنګه را دي یم داسې کار دی د خدای نیک بخته ماله غوښه راکړه د څه غوښه درکړم مونږ ځان دې د پولې پړخته ناستو د خدای نیک بخته ما وي تاسو به قرباني کړي یم زما په شان د خواره خوله کام نیولې ده مړه نسی خو دا وګورئ کوم قرباني نه کړه څه غوښه چا سره داسې نه درورسلې تیرې را پسې راغی وکړې شا درو کېږه سمه د خدای نیک بخته ورکه وګورئ دې بوډۍ کې یا دا 100 روپۍ کوده که ښه دا 100 روپۍ په شکل ما وي تا به قرباني کړي مړه مارچې په کیلو نه ما څه نه وامه نه بس لاړم ځه شا به ځه روکېږه قربانۍ غوښې له راغلې دې پاسه مړه Fakta, salam alaikum. Akhtar di muarak syar ujung tarawih. Sehingga saya kata aku hendak di mana? Awak yang ada sekali kena kemudian itu mereka wakara mereka. وخه به نو دړې درکړې و مونږ چې قرباني کړه هغه مونږ د فریزر کې خو دې را فریزر مطالعه کړې هغه چاګانې په نوم کې شوې ایا چاګانې په نوم کې شوې نو قرباني خدا نن کړې دا نه خپل غلطه شو اوس ما سپکین نو کې خلاص په هندو کې لکه هم نه پرته وږي دوله او چاګانې ولې کې دا موږ هغه بنان بچو منه مړه تاسو غریبانان نه مړېږي هغه پرې بوجه سکے دیکي غوخه راټول کړې مې ده کنه چې څومره کړې نه راځو کې مې کې خو واچا کیلو خپل مسلمان ما یې ګورې کوڅه په سره روان دي دا بوجه ولا سودکی ونه پکړې په سودکی هغه کې برابر نه مړه دې د چې مکه وکنه نو وخه خاطر نه کېلو دې چې سره کې په داجی ته مې وی چې ګورې دې نامې جامې چړې وکړو بیا دې راځي چې لاشه غوخه راغونډه کا دا کله نامې جامې او تماچې دې لګولې ګرځي غوښي پسې چمه کې نو وخت په څنګه ته مونږ ته کو یو چې کم نه راکینو خامخا و پچرا وته ما یا د بریمان بيزو د بریمان بيزو چې سره قسمت کې خلک په کوته ضروري نه وړي کنه ما داخله ته ما ته ما لرونه یا زمونږ د فریزر چا یادو کې شوی دی کنه پسر ته اړه شي حاجا چې بیان پیدا شي بیا ورغړي بالکل برابر حاجا بچي دا یار بیا راځي باندې دلته کې نه بلې لار کې نه بلې خلک زیرا زیرا وي ته مو دلته کې نه نه با چې سم ما را شي نه کی وخت کنه او څه کو شو پراله له یو هغه ولا ټول دې تکینا السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ولکه دته سکی یاره دې ته څه کې دا خو دې وخت ناش کې ما خلک فلاو راځي کنه یې کوجه چې دا وخت چوما نه ماړه نو چا څه کې کنه ورته په دې کا شان راکړېګو شاډو کې مو کې دې لګا شاډو وخت پته دا ستاره کړه وخت خوراک کنه وخت درکم بسر تعالشي لقد قم روها مال جرا کړی دا دا سکینه د کومه قرباني کړی دا دې پته ماته څپټه وا چې تا قرباني نه راکړه خیر دې خپاړه نه شي ما ټولې دې میدان باندې وایم مړه زمانه وچوالي دا دالې د سګړونی نه هغه ګونو ځوان دي ورڅ کوڅو کې وګرځا ورونه وه حال وتا ها دا په څه دا لاړه تین نمبر غلې ته ورشاري کومه یو کو سم ډیر راکا پستا پستم پکې دا نه مړه هوته شډو کې راکړي ورشه मतलब क्या उतरेगा बोले का झाले का गोरी गो सुटंग जो मखा د قرباني خو کم زمينګه وي قرباني کړي د سو ما خو قرباني نه کړي د خدای نه وخت ما په ځان له بوجه راغست کنه ویم کچاره له خو خراکا اپ خپل دعا دوکې رته ته وره ها لوي کو وخره ما واخه نه را مړه ځان له دعا دوکې ری واخه واپس نيستا منګه مو بس ګرځي هه کو ځان له بس دا دوکې به ځان له خاص کو ځاله کا ګور ما کوم کار نه کوي سو ټنګ ورو ما سما معصوم سړی مړه ځان یې سرمولې په جوړه کې غونډي غوخه ماله بابا السلام علیکم وعلیکم السلام وخت دې دوله کوم دا نو بابا ما خوخه راغونه کا او ته چې چمړې وباسو انت مې وغوزوله ودې دې غورځو دا نو چمړې زه نه خورم نو ستاسو خللیا دا چې کوم نه کنه د اختر په ول باندې څوک پاستي غوخه نه درکې اوم دغه چې کوم دي خلک غریبانو لوي کوي خو اډوکی او چمړې ولا ورته